پر عایداتو باندې مالیه. پر عایداتو باندې مالیه. پر عایداتو باندې مالیه له هغه مالیې څخه عبارت ده چې د حقیقي او حکومي اشخاصو له خالصې کلنۍ ګټې څخه اخیستل کیږي. حقیقي یا انفرادي شخص د حقیقي شخص پر عایداتو باندې مالیه د اسنادو پر بنسټ د لګښتونو او معافیت له مجرایۍ څخه وروسته د 2% 10% او 20% نورمونو مطابق اخیستل کیږي. مثال: زبیر رهنمایي معاملات چې یو حقیقي شخص دی د 1402 کال په جریان کې د معاملو د اجرا له درکه 11 لکه افغانۍ ناخالص عواید لاسته راوړي دي. د اسنادو پر بنسټ د لګښتونو له مجرایۍ څخه وروسته پر عایداتو باندې مالیه په لاندې ډول سنجول کیږي. د جایدادونو د کرایوي معاملې د عقد له درکه 11 لکه افغانۍ. د جایدادونو د خرڅلاو د معاملې د عقد له درکه 6 لکه افغانۍ. د کلني ناخالصو عوایدو مجموعه 11 لکه افغانۍ. د مجرایي وړ لګښتونو مجموعه 300,000 افغانۍ. د پورته تشریح مطابق زبیر رهنمایي معاملاتو د 1402 کال په جریان کې 12 لکه افغانۍ ناخالص عواید په لاس راوړي دي. د دې لپاره چې د هغه خالص عواید معلوم کړو د ناخالصو عوایدو څخه یې لګښتونه منفي کوو. تبصره: زبیر رهنمایي معاملات مکلف دی چې د 1402 کال په پای کې د حقیقي اشخاصو د مالیې د نورم مطابق په پورتني ډول له ذکر شوي معافیت څخه وروسته 146,800 افغانۍ پر عایداتو باندې مالیه ورکړي. حکمي شخص: د حکمي شخص پر کلنیو عایداتو باندې مالیه د اسنادو پر بنسټ د لګښتونو له مجرایي ورکولو څخه وروسته له خالصې ګټې څخه 20% اخیستل کیږي. مثال: د احمد تجارتي شرکت چې یو حکمي شخص دی په 1402 کال کې د 3,800,000 افغانیو په ارزښت اموال د خرڅ په موخه له خارج څخه وارد کړي دي او د 1402 کال په جریان کې یاد اموال په 5 میلیونه افغانۍ خرڅ کړي دي. د مجرایي وړ لګښتونو په پام کې نیولو او د اسنادو پر بنسټ یې پر عایداتو باندې مالیه په لاندې ډول سنجول کیږي. د اموالو د رانیولو بیه 3,800,000 افغانۍ. د اموالو د خرڅ بیه 5 میلیونه افغانۍ. د مثبتو اسنادو پر بنسټ د مجرایي وړ کلني لګښتونو مجموعه 6,68,000 افغانۍ. د خالصې ګټې د لاسته راوړلو لپاره له 1,200,000 افغانیو ناخالصې ګټې څخه 6,68,000 افغانۍ د مجرایي وړ کلنیو لګښتونو مجموعه منفي کوو. پر عایداتو باندې د مالیاتو د سنجش لپاره د شرکت خالصه ګټه په 20% کې ضربوو. د احمد تجارتي شرکت پر کلنیو عایداتو باندې مالیه په 1402 کال کې 1,04,400 افغانۍ کیږي او شرکت مکلف دی چې یا د مالیه د راوروسته کال د جوزا د میاشتې تر پایه د امارت د عوایدو بانکي حساب ته تحویل کړي.